بالاخره د افغانستان درې نړیوالو هوایي ډګرونو د تنظیم او مدیریت قرارداد له متحده عربي اماراتو ګډ کمپنۍ سره لاسلیک شو. دغه هوایي ډګرونه چې کابل، هرات او کندهار دي، داسې ویل کېدل چې 5 نړیوالو هوایي ډګرونو قرارداد به لاسلیک کېږي، خو په الحال همدا درې دي. د پاتې 2 نړیوالو هوایي ډګرونو په اړه ویل کېږي، کوم چې مزار شریف او خوست نړیوال هوایي ډګر دی. د مزار شریف قرارداد په اړه ویل کېږي چې هغه په الحال بلخ ایر سرویس په نام یو کمپنۍ سره ده، کوم چې یا د کمپنۍ 15 کاله قرارداد تیر حکومت سره کړی و. خو د خوست نړیوال هوایي ډګر په اړه په الحال کوم نوي معلومات نشته. دوستانو، د دې قراردادونو لپاره تاسو پته ده چې 2 نور هیوادونه کوم چې قطر، ترکیه دي، هغه هم ډېر لیواله وو تر څو د دې هوایي ډګرونو قرارداد د دې هیوادونو کمپنیانو ته ورکړی شي. خو په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان تجارانو، خاص کر په دوبۍ کې د افغان سوداګرو اتحادیې محترم مشر حاجي صاحب عبیدالله سیدرخیل په خلوزلو دا قرارداد اوس متحده عربي اماراتو کمپنۍ سره لاسلیک شو. مونږ له تاسو نه هیله کوو چې د افغانستان هوایي ډګرونو مسؤلیت چارې د متحد عرب اماراتو هوایي چلند کمپنیو ته چې پخوا هم همدغو مسؤلیت په غاړه و دوی ته وسپارئ. موږ دلته 3 لکه افغانان ډیر په عزت سره دلته ژوند کوو او د اماراتو حکومت هیڅ کلم افغان ولس نه دی هیر کړی. د دې قرارداد په کولو سره به اوس انشاءالله چې نړیوال هوایي شرکتونه به بیرته افغانستان ته خپل پروژونه پیل کړي. نو دوستانو، تاسو سره به اوس اکثره دا پوښتنه پیدا کېږي چې نړیوال هوایي شرکتونه بیرته خپل پروژونه کله پیلوي چې تر څو د ټیکټ بیې کې څه نه څه کموالی راشي. نو دې لپاره به تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ تر څو زه د دغو کمپنیانو سره خبرې وکړم چې دوی خپل پروژونه بیرته کله افغانستان ته پیلوي، خاص کر امارات ایرلاینز، فلای دوبۍ ایر عربیا او داسې نور هوایي شرکتونه. نو کله چې دوی اعلان وکړي چې موږ افغانستان ته په دې تاریخ باندې خپل پروژونه بیرته پیلوو، انشاءالله هغې باره کې به بیا زه تاسو ته معلومات درکړم. سمه ده؟ خو تاسو به څه کوئ هغې لپاره به احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده؟ مننه.